بایدن وایي افغانستان څخه د عسکرو راایستلو په ځای سیاسي حل ته لومړیتوب ورکوم. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د عسکرو د بشپړي انخلا په ځای سیاسي حل ته لومړیتوب ورکوي. جو بایدن چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ته ورغلی و، هلته یې په خپله وینا کې ویلي اوس مهال له افغانستانه د سرتیرو له ایستلو تیریږم او پر ډیپلوماسي چې د امریکا لومړۍ وسله ده تاکید کوم. نظامی لاره وروستی انتخاب دی او په لومړیو کې باید ونه کارول شي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې د امریکا د اعلی سرقمندان په حیث به خپله بشپړه هڅه دا وي چې د امریکا د امنیتي برخې له چارواکو سره په ګډه د امریکا له لوري بهرنۍ پیل شوې جګړې چې له اوږدې مودې راپدې خوا دوام لري پای ته ورسوي. د بایدن له لوري پورتنۍ څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي توافق په اساس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د تیرو 12 لسیزو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی او یوازې 2.5 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې دي. د دې تړون په اساس ټول امریکایي او ناټو عسکر باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر پایه له افغانستانه ووځي او خپلې نظامي اډې تخلیه کړي. طالبانو که څه هم تر دې دمه د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په بیا ټینګار کړی و چې د دوحې تړون د افغانستان د کړکېچ د هواري او د سولې د تامین یوازینۍ غوره لار ده چې باید د امریکا په ګډون ټول اړخونه ورته ژمن پاتې شي. ورته مهال کابل حکومت بیا په تکرار سره له امریکا غواړي چې د دوحې تړون بیا ځلې وارزوي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مخه ونیسي.